خپل زنانه په جماعت کې د الله د عبادت لپاره سړو مسلمانانو سره نن په جماعت کې نه پریدو نو دغه جنې دغه زنانه په ایمان وي په سکول او یونیورسيټي او په کالج کې د نامحرمه سړو سره یو ځای په یو کلاس کې په یو بینچ باندې کېناستل پکار دي. دغه خلک چې په دعوت او تبلیغ باندې اعتراضونه کول، د زنانو په تبلیغ باندې اعتراضونه کول، د مستوراتو په دعوت او تبلیغ کې په تلو باندې اعتراضونه کول، دغه خلکو په چرته په سکول یونیورسيټي په کالج باندې اعتراض ونکړو چې ستا دا پیغله لور په هشتل کې پرته د پردو الکانو نامحرمو سره په هغې دې چرته اعتراض ونکړو. ملکن یونیورسيټي کې یو پروفیسر د 4,000 جنکو سره بدکاري کړې ده، په دې دې اعتراض ونکړو. دا خو زه د خپل رب نه شکر ادا کوم چې د دې پروفیسر چرته ګیره نه وه. تا خو به دغه هم د علماو پسې راتپلی و چې وره دا عالم و، دا د مدرسو سره تعلق ساتو، ځکه دا داسې غلط قدم اوچت. نن دا خو یو نیم خبره راښکاره شي، یو کس غلا کړی و، عمر رضی الله عنه گرفتار کړی و، امور یې راغه نه کنه خیر دی دا معاف کړي، د دې پیل ازل دی. عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایي وایي زما الله ظالم نه دی، دې غلا کولو نه مخکې 2-3 ځل نوره غلا کړې ده. انسان یو عمل باندې عادت شي که نه، یو پیره بدکاري وکړي، بل ځل وکړي، بل ځل وکړي، اخر گرفتار شي. دا ذهن کې کېږده ښه، ته دا مه وایه چې بس خو په دې بدۍ کې مبتلا یم او د سره پیسو خبرې. قسم د الله په ذات باندې یو ورځ به ستا دا بدکاري دا به راښکاره کېږي، یو ورځ به ستا دا غلا دا به راښکاره کېږي، یو ورځ به ستا دا نافرماني دا به ټولې دنیا ته او ستا دپاره د شرمېدلو او د بېعزتۍ ذریعه به جوړېږي. زما محترمو په هغه پروفیسر باندې چا خوله ماته کړې ده او چا پې سترګې را پړسولې، نه نه نه، هغې خو ستا عزت لیلام کو، اوس به ورسره څه کوې؟ او بیا من کوایو چېرې وایي دومره بس دی چې په تا سسیږي نه، بس په لور خور باندې دومره تعلیم وکړه چې هغه بس یو عبارت پړاولی شي، لږ ډېر حساب کولی شي، لږ ډېر یو کتاب یو بورډ پړاولی شي، بس نور پې قرآن ووایه، حدیث پې ووایه، که غلطه ویم ایسې. زمونږ میندې خویندې دغه مقامونو ته نه رسي. ښه دا ستاسو چې کوم سوچونه دي چېرې زما لور به پایلټه جوړه شي، زما لور به وکیل او ډاکټره جوړه شي، دا سوچونه ذهن نه بهر کا. موږ غریبانانو خلکو لوریانې خویندې میندې دې ځای ته نشي رسېدی، او چې رسیږي د هغې عزتونه یې لیلام کړي. په سکول کې هلکانو به دومره خواري کړي، د هلکانو نمبرې کمې او د جینکو نمبرې زیاتې، پته ولګېده دا ګوته شروع ده الا ماشاءالله. هلته کنټیک او رابطه د دې بدبختو ظالمانو سره دا درندگان. زما محترمو او بیا صرف پروفیسر زه نه بدناموم، دا د طرف ته صرف ګوته نه نیسم. قرآن کې الله پاک څه فرمایي؟ په غلا کې سړی مخکې کړی دی، السارق والسارقة، سړی غلا وکړه، ښځې غلا وکړه، نو په غلا کې سړی بهادر وي تکړی، داسې ده که نه ده؟ او په بدکارۍ کې زنا کې الزانیة والزاني، اول الله پاک ښځه مخکې کړې ده. که ښځې رضا نه وي، د ښځې رضا نه وي، دې ښځې باندې څوک والله العظیم یو کار کولی نه شي، دا د ښځې په رضا باندې دا بدکاري کېږي. نو دې وجې نه الله زنانه مخکې کړې ده. نو د دې زنانه وایي د دې سره رضا وه، سو رضا وه، حیاداري، دینداري، تقواداري، غیرتمندي پښتنې ته خو ته داسې په ګډوډ نظر وګوره سترګې به دې وباسي.